د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ د بدلولو په اړه تازه خبر خپور شوی. یو پاکستانی چارواکي تازه خبر ورکړی چې په کابل کې به ډیر ژر د یوې نوې واکمنۍ د جوړولو څرک ولګي. د ایران د یوې ناوړه کړنې پر وړاندې د افغان واکمنۍ شدید اقدام. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایران پر وړاندې د افغان واکمنۍ د اقدام خبر لرو، خو پیل د کابل د اوسنۍ واکمنۍ پر بدلون کوو. د بلوچستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اسکزي د افغان واکمنۍ د اقتصادي مرستیال د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان به ډیر ژر د واکمنۍ له بدلون سره مخ شي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې اقتصادي مرستیال خبرداری ورکړی و د افغانانو زغم مه ازمایئ او هر ډول تیری ته به ځواب ورکړل شي. اسکزي په خپل پوسټ کې لیکلي چې په افغانستان کې هر 10 کال وروسته واکمنۍ بدلیږي، نو افغانان د نوي بیرغ لپاره چمتو وي. هغه د اوسنۍ افغان واکمنۍ چارواکو ته په وینا کې زیاته کړې چې دا ځل به نه یوازې زندان نه وي، بلکې په پاکستان کې به هیڅ ځای هم ورنه کړل شي. د افغانستان د مالیې وزارت خبر ورکړی چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یې 100 ټنه قاچاقي پېټرول او ډیزل تیل له منځه وړي دي. چارواکو ویلي دا تیل افغانستان ته په بیلابیلو وختونو کې په سوداګریزو ګاډو کې راوړل شوي وو چې ناکاره اعلان شوي دي. که څه هم افغان واکمنۍ ډاډ ورکړی چې د بې کیفیته تیلو او نورو ورته وارداتي توکو مخنیوی کوي، خو د دغو تیلو د راوړلو په تړاو یې د کسانو د نیولو څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.